دا پخوا زمانه کیسه ده. په یو کلی کې په یو کچه کور کې خاوند او ښځه اوسېدل. د سړی نوم نعیم و. غریب هم و او لړ لالچی هم. او د هغې خړې نوم آمینه وه چې د نعیم نه هم زیاته لالچی وه. دواړه ډېر غریبان وو او په هماغه کچه کور کې به یې ژوند تېرولو. یوه ورځ نعیم سوچ وکړ چې باید د ژوند لپاره څه وکړي. په همدې وخت کې د نعیم یو ملګری راغی چې هغه هم د ده په شان لالچی وه. هغه نعیم ته د یوه داسې لارې اشاره وکړه چې ګوندې پیسې به ترې ترلاسه کړي. نعیم سره یو چرګ وه چې ډېر قوي او جوغه کوونی ښکارېده. نعیم خپل چرګ له ځانه سره واخیست او د قسمت ازمایلو لپاره روان شو. بازار ته چې ورسید هلته ډېر خلک راټول شوي وو او د چرګانو جګغه یې کتل. د نعیم چرګ په جګړه کې ډېر زورور ثابت شو او نور چرګان یې مات کړل. نعیم د چرګ له لارې لړې پیسې ترلاسه کړې او هغه او آمینه خوشاله شول. خو یوه بیزو چې ډېر هوښیار وه د چرګ او پیسو په لټه کې وه. بیزو په پټه نعیم ته ورنږدې شو او د چرګ د غلا هړه یې وکړه. بیزو د چرګ د وړلو هړه کوله خو چرګ کلک مقاومت کاوه. نعیم د چرګ د جغورلو هړه وکړه او بیزو لړ اندېښمن شو. نعیم خپل چرګ جغورلی وه او بیزو شاته ووت. نعیم او آمینه د خپلو پیسو او چرګ له بریا سره خوشاله شول. دا کیسه موږ ته دا ښیي چې هوښیارتیا، صبر او نیک نیت تل بریا راولي.